نو نن به موږ په یو داسې مقدار باندې بحث شروع کړو چې د هغې ډېر لوی ځانګړتیا ده په فزیکس کې یا په پیښو کې په نیچر کې او دا ساینس پوهانو معلومه کړې ده چې یو داسې مقدار دی چې هغه خوندي پاتې کېږي د پیښو په دوران کې د هغې شمیره نه بدلیږي کله چې موږ د یو پیښې په دوران کې ټول اړخونه راګډ کړو یعنې په یو پیښه کې چې څومره څیزونو حصه اخیستې را پکې ټول راګډ کړو نو داسې یو مقدار موږ ته په لاس راتلی شي که موږ ورته په غور پیښې ته وګورو هغې ته انرژي وایي او دا هغه انرژي نه بدلیږي نو موږ به دا وکړو چې د انرژي وایي څه ته دا خو دومره اسانه خبره نه ده چې انرژي څه ته وایي خو د انرژۍ کچمیچ او د دې شکلونه کم کم دي دغې باندې بحث کیدی شي نو نن به موږ بحث کوو په د خوځښت په انرژي باندې د انرژۍ ډېر قسمونه کیدی شي او ورو ورو به موږ هغه ټول قسمونه زده کوو خو یو د انرژي یو شکل چې کوم دی هغه د خوځښت انرژي کومې ته چې کینیټیک انرژي وایي د خوځښت په وجه موږ وایو یو شي کې انرژي اوس انرژي څه شی دی دا پته نشته خو د خوځښت په وجه باندې موږ یو مقدار په یو جسم پورې تړلی شو او هغه د هغې خاص یونټ دي د هغې ته موږ انرژي وایو یو بله انرژي چې موږ په یو جسم پورې تړلی شو هغې ته پوټنشل انرژي وایي نو دا انرژي موږ وایي چې د یو څیز ځایګې یا د یو څیز حالت د مثال په توګه راښکلي شوي ربړ کې موږ وایو چې پوټنشل انرژي راښکلي شوي سپرینګ کې یا کې منډلي شوي سپرینګ کې موږ وایو انرژي هغې ته پوټنشل انرژي وایي یو څیز ګټه د ځمکې نه بره کوټې سر ته دې اوچته کړه موږ وایو په دې کې پوټنشل انرژي ده نو دې له به موږ راځو چې دا ولې موږ دا قسمه انرژیانې په څیزونو پورې تړو او بیا په پیښو کې راګډو او په شمیرو د پیښو په حساب کتاب کې به موږ دغه شمیرې منځته راولو یعنې موږ وایو که یو څیز روان دی نو د هغه کینیټیک انرژي ده ورسره که دی د ځمکې نه اوچت دی نو د کې پوټنشل انرژي ده او کنه په سپرینګ پورې تړلی دی او سپرینګ چې کوم دی نو هغه راښکلی شوی دی نو د پوټنشل انرژي د سپرینګ په وجه هم ده د ځمکې په وجه هم ده او دغسې نور ډېر څیزونو په وجه باندې پوټنشل انرژي کیدی شي وروسته به موږ وګورو چې پوټنشل انرژي چې کوم ده دا په زورونو پورې تړلې ده او نه هر زور پورې نه ده دا په خاصو زورونو پورې تړلې ده نه هغه زورونه موږ وګورو چې کوم زورونو پورې موږ پوټنشل انرژي تړلی شو کومو پورې نه شو نو د دې پوټنشل انرژي او د زور په منځ کې تړون دی چې دا موږ وروسته بیا ګورو نو دلته زه تاسو ته سرسري د دې انرژي په باره کې بحثونه کوم بیا به موږ راځو کینیټیک انرژي به په تفصیل سره وایو پوټنشل انرژي به هم بیا وایو خو د هغې نه مخکې موږ چې دا ضروري ده چې موږ څه خاص زورونه په جندون کې په نیچر کې پیژنو د این علاوه کیمیکل انرژي هم راتلی شي دغه بیا ټولې انرژیانې اکثر په دغه پوټنشل انرژۍ او دغه پورې تړلي دي خو ایټمونه چې یو بل پورې نښتي په ماده کې په میټر کې نو موږ وایو د هغې په منځ کې کیمیکل انرژي ده الکترانز دي او پروټانز دي یا یو بل پورې تړلي دي الکتریکل انرژي ده بیا هغې کیمیکل بانډونه جوړي کیمیکل انرژي یعنې انرژي ته مختلف نومونه موږ ورکولی شو خو چې په غور ورته لاندې وګورو نو بیا د یو خاص ځای نه دغه انرژي راځي د دې نه علاوه آینشټاین دا معلومه کړه په شلمه پیړۍ کې چې د شلمه پیړۍ په لومبو کې چې دا ماس په خپله چې کوم دی نو دی چې موږ ماس راواخلو د یو شي یو ګټه راواخله د هغې څومره ماس دی 10 کیلوګرام او څومره او دې له ضرب ورکه په یو مقدار کې مقدار څه شی د رڼا سپیډ راواخله
د رڼا رفتار او د هغې طاقت دوه واخله او دې له ضرب ورکړه د یو شي په ماس کې، نو آینسټاین وایي چې دا د یو خاص انرژي برابر دی او دغه دا اکویشن نو دا په تاسو لیدلی E is equal to mc square. نو د هر یو سیز ماس چې کوم دی نو هغه موږ داسې ګڼلی شو چې دی د یو خاص انرژي برابر دی، یعنی هر ماس چې کوم دی هغه د یو خاص انرژي برابر دی او هر ځای کې چې موږ سره انرژي نو دا د یو خاص قسمه ماس برابر دی. نو دا انرژي د آینسټاین د ریلیټیویټي د تیوري نه بیا دا پته ولګي چې د انرژي او د ماس په منځ کې یو داسې تړون هم شته چې دیم یو بل ته بدلېدی را بدلېدی شي، یعنی د انرژي او د ماس په منځ کې چې کومه خلکو پخوا ویل چې ماس جدا شی دی انرژي بیا جدا شی دی، یعنی انرژي د خوځښت په وجه کېدی شي، پوټنشل کېدی شي، کیمیکل کېدی شي، نورې داسې انرژیانې کېدی شي. خو بیا آینسټاین تیوري کې هغه دا وویل چې نه، ماس او انرژي یو بل پورې تړلي دي. هر انرژي که د خوځښت په وجه ده که د پوټنشل ده، هر انرژي چې کوم ده نو هغې نه موږ ماس جوړولی شو چې په سی طاقت دوه باندې وویشو او هر ماس نه موږ انرژي جوړولی شو چې د سی طاقت دوه کې ولا ضرب ورکړو. نو د دې نه دا معلومه شوه چې ماس او انرژي یو بل پورې تړلي دي. به هر حال موږ به شروع وکړو د لومبۍ انرژي نه او دا د کینیټیک انرژي د خوځښت په وجه. ورو ورو به موږ دا نورې انرژیانې زده کوو. بیا کینیټیک انرژي یو آسان شمیره ده چې موږ په یو جسم پورې یا یو سیستم پورې تړو، موږ وایي د کینیټیک انرژي ده. نو که یو څیز روان نو موږ وایي د کینیټیک انرژي شته او که ولاړ نو موږ وایي کې نشته دی. نو بیا دا معلومه شي د لږ غونته خوارۍ نه پس دا خلکو معلومه کړه چې دا د کینیټ د خوځښت د انرژي چې کوم ده د یو سی دې ته موږ کې ووایو کینیټیک انرژي. نو دا برابري کله چې موږ د یو سیز ماس راواخلو او د هغه سپیډ یا ویلاسټي راواخلو او د هغې طاقت دوه واخلو، دغه ماس کې ولې ضرب ورکړو په دوه وویشو، انګریزي کې half mv سکویر. نو کینیټیک انرژي د هر یو سیز د دې برابري. اوس دې ته موږ وروستو راشو چې دې کې دا په دوه باندې ولې ویشلی شوی دی او ماس او ویلاسټي طاقت دوه ولې دی. خو دلته صرف موږ ته دومره ضروري ده چې موږ دا وپېژنو چې دا کینیټیک انرژي چې کوم ده دا څه ته وایي. نو کینیټیک انرژي دا شمیره چې کوم دی دا دغسې موږ د یو څیز دپاره د هغې کلکولیشن حساب کتاب کوو. د مثال په توګه که موږ یو موټر واخلو او دغه موټر چې کوم دی په لار باندې روان دی او د دې موټر ماس چې کوم دی هغه دی 1000 کیلوګرامه او دی روان دی په لار باندې په یو سپیډ سره یا رفتار سره په 10 میټره په یو سیکنډ کې رفتار کوي. نو موږ وایو د یو کینیټیک انرژي ده په دې وخت کې د دې بس یا د دې ټرک یا د دې موټر څومره ده. د دې انرژي چې کوم ده د پورې موږ یو شمیره تړلی شو نیم، بیا د ماس څومره دی 1000 کیلوګرامه دی، بیا د څومره رفتار سره روان دی 10 میټر رفتار سره روان دی او د هغې طاقت 2. نو موږ وایو چې دا دی 1500 او بیا دغې له په 100 کې ضرب ورکړه نو دا شو 50000 د انرژي ده. د انرژي شمیره د 50000. اوس به تاسو وایئ ها دغه خو 50000 خو 50000 څه 50000 کیلوګرامه شو که 50000 نیوټنه شو که څه شو، یونټ څه دی. نو که تاسو په دې کینیټیک انرژي په دې تعریف چې مونږ کوم کړی دی دلته چې مونږ کوم ډیفینیشن لیکلی دی په دې کې دغه ماس چې کوم دی راځئ چې یونټ ته دې راوباسو. نو د کینیټیک انرژي یونټ چې کوم دی دا ماس مونږ په کیلوګرامونو کې کچ کوو، دا ویلاسټي مونږ په میټرو کې
او په سکندونو کې کچ کو د طاقت دوه دی نو د دوه طاقت نو د دې انرژي یا د خوځښت د انرژي طاقت دغه یونټ شو کیلوګرام میټر طاقت دوه او سکند طاقت دوه باندې ویشي نو دا اوږد نوم مونږ بار بار نشو لیکلی نو د دې وجې مونږ وایو خلک وایي چې دا 50 سره شمیره چې کوم ده د دې سره کیلوګرام میټر طاقت دوه په سکند طاقت دوه ویشلې نو دغې ته مونږ ووایو جول نو د جول مطلب شو جول د یو ساینس پاره د شي ته دا نوم ورکړی دی جول یو داسې ساینس پوه و هغه چې په انرژي باندې کار کړی و ډېر کیلوګرام میټر طاقت دوه سکند طاقت دوه دې شي ته مونږ وایو یو جول نو د انرژي یونټ به مونږ سره یي د دې نه بعد به مونږ انرژي په جولز کې کچ میچ کوو جول ساینس پوه نومو او د انرژي یونټ به جول او د جول مطلب دی اصل کې کیلوګرامونه میټر طاقت دوه سکند طاقت دوه اوس راځئ چې وګورو عام سړی په لار روان دی خانګل بابا په لار روان دی نو څومره تیز به دی ځي نو راځئ چې وګورو مثال په توګه دی مزل کوي 2 میټره په یو سکند کې او خانګل بابا د عام قد د عام تنې سړی دی نو د ماس به یې دغه 80 کیلوګرامه راځئ چې وګورو چې د خانګل بابا په لار روان دی چې د کینټیک انرژي په دغه وخت کې څومره ده د خوځښت انرژي نو نیم ځله د خانګل بابا ماس 80 کیلوګرامه دی او د ویلاسټي 2 میټره په یو سکند کې د هغې چې موږ طاقت دوه واخلو نو دا به موږ له راکړي 80 ځله 4 په 2 ویشلې 40 جول سمه نو دا د عامه څیزونو مونږه د یو عام سړي چې په لار روان دی او یو موټر په لار روان دی د هغې لپاره مونږه معلومه کینټیک انرژي څومره وي اوس تاسو هر یو څیز راواخلئ په نیچر کې او دا وګورئ چې د هغه ماس څومره دی او د هغه رفتار څومره دی او بس دغه فارموله چې کوم ده په دغه کې د هغه ماس ور واچوئ او د هغه ویلاسټي ور واچوئ د ویلاسټي طاقت دوه واخلئ نو تاسو ته به کینټیک انرژي راوځي یعنې تاسو په هر یو څیز پورې دا یو شمیره مونږه تړلی شو چې که یو څیز خوځښت کوي نو د هغه یو ځانګړې انرژي لري د خوځښت په وجه باندې او دغه د هغه انرژي شمیره دغسې راوځي د دې لمبرونو نه خو دلته تاسو دا وګورئ چې که مونږه د یو څیز ویلاسټي چې کوم دی هغه مونږ یو په 2 کو نو په کینټیک انرژي باندې څه فرق پرېوځي کینټیک انرژي یو په 4 شي ځکه چې د ویلاسټي طاقت 2 دی نو دا به تاسو میتھمیټیکلی څنګه ښایي نو مونږ وایو چې د یو څیز ویلاسټي وی ده نو د کینټیک انرژي کې ده دا یو غونډاری دی د ماس ام دی او د ویلاسټي وی ده نو د کینټیک انرژي څومره ده کې نیم ځله د ماس د ویلاسټي طاقت دوه اوس همدغه ماس دی ماس مونږ نه بدلو همدغه ماس دی خو د ویلاسټي ما یو په 2 کړه دیکا مې ورکړه یا څه چلو شو خو د ویلاسټي یو په 2 شوه نو د کینټیک انرژي به څومره وي دې ته مونږه کې پرایم وایو یعنې اوس په کینټیک انرژي هغه عمرنۍ څومره چې مخکې وه اوس به څومره وي دغه خو په فارموله کې دا به ولګو د ماس اوس هم ام دی خو د ویلاسټي اوس وی نه ده اوس 2 ځله وی ده او د هغې طاقت 2 نو مونږ سره دا کې پرایم که تاسو خیال را راغی نیم ځله ام او د دې 2 ځله وی طاقت چې 2 شي نو دا د 2 طاقت 2 شو او د وی طاقت 2 شو ځان له به پې ولیکو نو دا مونږ سره راغی 4 ځله
نیم وی طاقت 2 نو دا خو د مخکنی انرژي وه خیالم دی نو دا نوې انرژي چې کوم ده دا د زړې انرژي یو په څلور ده د دغه انرژي یو په څلور ده نو که د یو څیز سپیډ یو په 2 شي یعنې سپیډ یې وي نو د کینیټیک انرژي به او که سپیډ یې 2 ځله وي شي یو په 2 غټ شي نو نوې انرژي کینیټیک انرژي به یو په څلور لوړه شي که سپیډ یې وي نو کینیټیک انرژي به 1/2 m وي طاقت 2 او که سپیډ دی ولا لوړ کو 3 ځله نو کینیټیک انرژي به یو په 9 لوړه شي یعنی دا وی طاقت 2 دی دغه 3 طاقت به 2 شي دغه 9 دا شمیره به پکې منځته راشي نو که ولاسټي وي نو کینیټیک انرژي به د یو شي نیم ځله m وی طاقت 2 شي او که نه ولاسټي دی ولا یو په څلور کړه نو نوې کینیټیک انرژي به یو په 14 سیوه شي نو تاسو ته دنده ما دا ښودل چې د ولاسټي د بدلون سره کینیټیک انرژي څنګه بدلیږي اوس راځئ چې یو دې ځای کې تاسو ته یو پوښتنه وکړم او تاسو پرې لږ سوچ وکړئ زه غواړم د یو څیز دی د هغه کینیټیک انرژي هغه نیم ځله m وي طاقت 2 یعنې یو جسم دی د هغه ماس غونډاری دی د هغه ماس m دی او د هغه ولاسټي وي ده روان دی به دغه تاسو نو کینیټیک انرژي دا ده زه غواړم چې د ده دا کینیټیک انرژي نیمه شي یعنې نیمه پاتې شي نو په ولاسټۍ کې د څونه فرق راوړم د ده ولاسټي وي ده نو دې سره څه وکړم چې د دا کینیټیک انرژي نیم په نیمه پاتې شي یعنې د ده نوې انرژي چې کوم ده هغه د زړې انرژي په نیمه شي نو ماس یې نه بدلوم نو زه به داسې وکړم چې دا نوې انرژي چې کوم ده دا به زه داسې ولیکم چې m او زله د ده نوې ولاسټي طاقت 2 او د ده زړه ولاسټي چې کوم ده هغه د m وي طاقت 2 او ده نو دا ماس به د ماس سره ختم شي د نیم به د نیم سره ختم شي او دا وی پرایم چې کوم دی دا نوې ولاسټي طاقت 2 دا چې زه دې نه دا طاقت 2 ختم کړم دا ما سره راشي د ولاسټي د دغه نه به طاقت 2 ختم شي او دلته به په 2 باندې سکویر روټ راشي نو دلته به زه نوې ولاسټي د ده ولاسټي به زه راکمه کم د وي نه وی په سکویر روټ 2 باندې ویشلې دې ته به راکمه کم نو حالا هغې به د کینیټیک انرژي د زړې په نیمه شي د زړې کینیټیک انرژي په نیمه به شي راځئ چې یو مثال واخلو مثال په توګه یو غونډاری دی چې د هغه ماس دی 10 کیلوګرامه او دی روان دی په 4 میټره په یو سیکنډ کې مزل کوي نو د ده انرژي څومره ده او د ده انرژي نیم ځله د ده ماس او د ده د ولاسټۍ د سپیډ طاقت 2 نو دغه 14 شو نو دا 80 جوله شو زه غواړم چې دا انرژي د ده یو په 2 سیوا کړمه یعنی د ده له زه دا ولاسټي ډیرومه ماس یې هماغه دی خو زه غواړم چې دله یو داسې ولاسټي ورکړم نوې ولاسټي چې ما ته پته نشته څومره ده خو دا راته پته ده چې ده له دا نوې ولاسټي ورکړم نو د نوې انرژي به څه شي د زړې انرژي یو په 2 به شي یعنې 100 جوله به شي نو د را نوې ولاسټي څومره ده نو ته به وایې را نوې انرژي کینیټیک انرژي چې ده دا خو برابر د نیم ځله د ده ماس او د ده نوې ولاسټي طاقت 2 دا خو تا ما ته وویلې چې دا نوې انرژي 160 ده او دا ماس هلته یې ورکړی دی چې 10 دی نو موږ به بس د ده نوې ولاسټي معلومه کړو نو د نوې ولاسټي چې کوم ده هغه ده
یو سپلش سلو شپېته او ځله دوه او په لس ویشلې نو دا مونږ سره راغی 32 او نو دا نوې ویلاسټي چې کوم ده دا د 32 د سکویر روټ برابر شو نو راځئ چې دا وګورو چې د سکویر روټ ته څه برابر دی 32 او د هغې به سکویر روټ واخلو نو دا 15.15 میټره په یو سیکنډ کې نو د ویلاسټي چې کوم ده نه هغه 4 میټره په یو سیکنډ کې ونه د انرژي 80 جوله وه زه غواړم چې د انرژي 1.8 جوله شي یو په 2 شي نو دا نوې ویلاسټي چې کوم ده دا به 15.15 میټر نو راځئ چې وګورو چې د نوې ویلاسټي او د زړې ویلاسټي په منځ کې څه تعلق دی نو زه به زړه ویلاسټي راواخلم او د 2 په سکویر روټ کې به وله ضرب ورکړم نو ستاسو خیال دی 15.15 ته راغی یعنې زه چې دغه زړې ویلاسټي له ضرب ورکړم د سکویر روټ 2 کې نو ما سره ته راشي 15.15 میټره په یو سیکنډ د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې که زه غواړم چې کینیټیک انرژي یو په 2 سیوا شي نو د دې مطلب دا نه دی چې زه به ویلاسټي یو په 2 سیوا کړم نه ویلاسټي به زه د سکویر روټ 2 ځله سیوا د 2 سکویر روټ واخلم او هغه ځله به سیوا کړم سمه نو دا شو زمونږ کینیټیک انرژي پر روان باس کې ملس کې به مونږ په دې باندې باس وکړو چې دا کینیټیک انرژي چې کله بدلیږي د یو شي نو هغه بدلون ته مونږ څه وایو د بدلون دپاره مونږ سره یو نوم دی چې هغه ته وایو مونږ وایو په دغه جسم باندې یا دغه شي باندې کار شوی دی کار کولو باندې خامخا زور لګېدلی هغه زور کار کړی دی او د هغې په وجه باندې د یو څیز په د کینیټیک انرژي کې بدلون راځي نو په دې باندې به را روان دغه کې میلس کوو د خیره